د پاکستان پر رژیم باندې غږ کوو چې هغوی باید د افغانانو سره ظلم او زیاتی ونه کړي، د هغوی شخصي مالونه ورڅخه وانخلي، د هغوی ملکیتونه ضبط نه کړي، چې دا په هیڅ قانون کې په هیڅ اصولو کې دوی نشي کولای. او د دې به پوښتنه کیږي او د دې به موږ په ټول توان سره کوشش کوو مخه به یې نیسو او په هیڅ صورت به انشاءالله اجازه نه ورکوو چې څوک زموږ د افغان ورونو شخصي ملکیتونه ضبط کړي، ورڅخه وګرځوي، ورڅخه غلا یې کړي. د دې سره سره په نورو برخو کې په لارو کې او د راتګ په وخت کې پر دروازو باندې ډیر ظلم ورسره روان دی چې باید ژر تر ژره دا ظلم ودرول شي. نړیوال متوجه کوو، ملګري ملتونه، خیریه بنسټونه او مؤسسات، اسلامي کنفرانس ټول باید پر پاکستان باندې غږ وکړي چې دغه حالت چې د مهاجرینو سره روان دی دا پای ته ورسوي. که چیرې مهاجرین خپل هیواد ته ستنوي هم هغوی باید په ښه باعزته طریقه باندې هیواد ته راستانه شي او خپل ټاټوبي ته راشي. نو پاکستاني رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا یې د ریبلو توان لري چې دغه اوسنی حالت چې روان دی دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې کړي، حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. موږ مرحبا او لبیک ورته وایو او په خدمت کې به یو. دا پریکړه چې پاکستان د مهاجرینو په اړه کړې ده یو اړخیزه پریکړه ده چې موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده. موږ هیڅ ورسره موافق نه یو. یو طرفه او ظالمانه پریکړه ده چې پر افغانانو باندې تپل شوې ده. افغانان یې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی باید د دې شانو عواقب وسنجوي او داسې کار ونه کړي چې هغه د یو هیواد په ګټه هم نه وي.